د سن 65 په جنگ کې بمباری کې دا پاس نه شیلنګ شروع شو. زه بالا ماڼۍ کې دکان کې دروازه کې ولاړم او جاز د پاس نه چې د شیلنګ کولو زمونږ د بالا ماڼۍ یو بزرګ هغه په ټوپونو شو په سړک. ویل چرته لاړ شم چرته لاړ شم چرته لاړ شم اوس په سړک ګډېږي. هلکه چرته لاړ شم بچیه یو طرف ته شه پاس نه ډزې کېږي. چې مې کته د یو الوایي د تختې لاندې ننوته. تاسو خیال راغی نو ته به اواز کې په اوره چې چرته لاړ شم چرته لاړ شم. یقول الانسان یومئذ این المفر. چرته لاړ شم چرته اواز به وشي کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. تختې دی چرته شي کوم خوا به تختې. تاسو ولیده په دې پاکستان کې هغه لوی لوی خلق چې د هغه متعلق تصور نشو کېدی چې دی به هم لا څوک رانیسي. کېدی شو تصور. پاکستان کې وګوره صدر ایوب وګوره یو نامه یې وه صدر ایوب تندی دی صاحب ټول ملک په 80,000 کسانو کې را مختصر کړی و. لاړو نیست و نابود شو نام و نشان یې ورک شو. خواجه ناظم الدین وګوره تاسو خیال راغی. صدر یحیی وګوره بوټو صاحب وګوره ضیاءالحق وګوره چې هلکه صدارت او جرنیلي خو یې لا پرېږده په ملاتوب یې هم راټینګ کړی دی. لاړو نوم او نشان یې ورک شو. او زما متعلق کله دوبۍ نه کله عربو نه ټلیفونونه کېږي چې بجلیګر ملا خوب لیدلی دی چې دغه ضیاءالحق صاحب چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په کرسۍ ناست دی ورته وی چې د ده متعلق څه مه وایه. تاسو به م اورېدلي چې ما ورته وی چې خبره دا ده چې ضیاءالحق صاحب اوس مړ دی مړو پسې بد ویل چې دي دا بد کار دی ګناه ده. خدای دې ورته اوس معافي وکړي. که زه هغه په خوب کې وګورم او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ناست وګورم نو زه به د 40 کالو د بدو ویلو نه توبه وباسم. بیا زه به برسر عام اعلان کوم چې پیغمبر ما ته وایي چې د ده متعلق څه مه وایه او زه په هغې عمل ونه کړم نو زه خو بیا کافر شم که زه خو بیا مسلمان نه. صدر ضیا په دور کې چې کم زیاتی ملا او پیر سره شوي دي د دې مثال نشته. اوس دا محترمه چې ناسته ده دیم شروع کړې ده. مشایخ علما کانفرنس یې هغه ورځ وکړو ورته ټول غوړ کړي سینګار کړي ناست سینګار کړي ورته ناستو. نو ما یو افسر ته ووی ما وی چې هلکه خبره واوره زمونږ میک اپ دې خوښ شو؟ وی چې څنګه مال هغې خو به میک اپ کړی و چېرته رنګ منګ به یې لګولی و مونږ د خانک په څنډو ځان مږلی و هغه برش چې کوم مونږ په ځان مږلی و پناه په خدای. اوس دی هم لسټونه جوړوي چې دا مشهور پیران مولیان دا وګورئ چې دا ځای په ځای نن د یو بزرګ بیان چې ما دې سره چې ملاقات وکړو نو په ملاقات کې ما ته سنجیده ښکاره شوه چې اسلام به راولي په ملک کتلی به وي نن بیان. د ثوابه یو لیونی راغلی په صادر کې تبر تاو کړی تبر یې تاو کړی ما ته یې وایي چې بجلیګر ملا ته یې مالا او زه یم ویلې دا لوی لوی چغې چې وهي هغه ته یې مال خو زه یم تبر یې د صادر نه راوویستو ویل دا ګورې په دې به دې کیمه کم سړی اوم ډېر غټ غوندې ویرېدم چې رښتیا دا سړی خو ما ته لیونی ښکاري ویل په دې به دې کیمه کم که دې خلکو ته وویل چې جنت دی او هورې دي او غلمانان دي او پکې باغونه دي او پکې دا دي او پکې کمې دا تقریر ستا واورېدو نو دا تبر ګوري
بدی بدی کې مک دا قوم او جنت جنت نوم وانلی جنت میں ٹکڑے ٹکڑے کړو نشته وجودی نشته د جنت او په دوزخ کې می خصی خواله دی اور می تازه کړی دی خلق ولا تیاراوه چې راځي جنتونه نشته ماما او جوړې دی په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوادارې په مخ کې دی خو لارې نه دي جوړې کړي او داوا زما د مینې او زما د عشق کوي په خدای قسم چې د جنت تمه هغه خلکم نه کوله چې چا په پیغمبر باندې سر او مال قربان کړي عمر فاروق د وفات په ټیم کې خدای ته سوال وکړو چې یا الله ما چې څه کړي دي په خپل دور حیات کې ستا د پیغمبر دپاره ما کومې قربانۍ کړي او تا دپاره ما څه کړي دي خدایه څه غواړم نه خو چې خالي راته څه ونه وی څه غواړم نه خو چې پرې مې دې قدرې یو صحابي دعا کوله چې خدای په جنت کې خی طرف تا غسپینه ماڼۍ خدای دا مال راکې حضور ورته وفرمایل خدای بنده دعا دا کوه چې خدای جنت ته مې نه باسي هر څه په خپله به پکې راځي خبره د ننه د تلو ده خی طرف ته سپینه ماڼۍ تاسو نو عرض میں دا عزیزانو کہ انا له لحافظون دا ٹکے پہ 103 کتابونو کې نو دا خصوصیت دا قرآن دے چې نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون قرآن ما نازل کرے دے او زبا حفاظت کوم نو دا حفاظت اللہ پا خپل ذمہ ذکر واغستو چې دا نظام قدرت تر قیامت پورې چلون کې ہو چونکہ بل کتاب بن راضی بل پیغمبر بن راضی د دې وجنه که بنی آدم ختم شو علماء پاتې نشو ټول ختم شو اوم د دې کتاب حفاظت بزکو ٹھیک شو تاسو وکړه چې د کعبه حفاظت کولو والا څوک نو چې د بادشاہ فوج پر راغی او کعبه ورانوله اتیان او فوج پر راوستو چې راوستو چې زه دا کعبه ورانوم چې بنی آدم د کعبه حفاظت لنو نو د کعبه حفاظت الله په مرغانو وکړو کنه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل بمباری پہ د پاس نه شروع او هغه ابرهه چې کوم کمانډ کولو د جنگ کمانډ کولو او تختید د د پنوم چې کوم کانه مارغه راوړیو او ورپسې لاړ چې خلاصيږي بچرتا تخت به کوم خوا د قران دا ویلي دي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه انسان دا ګمان کوي چې دا زما اډو کې به بیا زرا جمع نکم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا په خپل ذات مې دې قسمی چې دا ګوتې دې مرانه لاندې باندې نشي داسې به دې کمپلیټ جوړ کم او ځان ته به دې پیش کړم ګوتې دا به کافر عظام اتنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید چې مونږ مړه شو خاورې شو ریزه ریزه شو بیا را ژوندي کېدل دا خو د عقل نه بار خبره الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې دا ګوتون دا بندونه دې مرانه لاندې باندې نشي کمپلیټ به دې جوړ کم او ځان ته به دې پیش تختې به کم او په دغه ورځ به خلق څه وایي یقول الانسان یومئذ این المفر خدای چرته د تختې لار شته کوم خوا وتختم کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تختې دی چرته شي نن دې د تختې لار کوم طرف ته ده